داسې معلومیږي چې یې سره نه کوي نو دا ملنګ غواړي کلن کې دا راغله بیا نور فلمونه مرګ لوبغاړی پېښور زما دی اوس نور شوري دي ډېر فلمونه ما ولې ریکارډ کېږي لګی دی د جنکونو سبقونه پاتې د هلکانو نه سکولونه پاتې چې ټوله شپه د فیسبوک سره وي دغه مرض به ټول مخلوق سره وي اورنګزیب به لیونی به دي کې چې شاعري ونه کې نوره پکې شوې پښتنۍ جنت سرتوره پکې پهله کیسټ ما ګانا ګولیس تبسم کړې وه لکه بېوفیان مې شو د بل چاته به څه ووایم ګریوان به وشلم خپل چاته به څه ووایم دا یوه ګانا وه څو قدم دې کېده زما زړه په دروازه هر کله راځه یار هر کله راځه یوه دا ګانا ده سره مې اننګیش نه پې خلونی سویره پسې د خلکو زړونه دا وږمې کړې ده ډېرې زیاتې لکه جرمانه به دې کم سله کبیره ته پسترو کې ستونه جرمانه به دې کم یاره د اوسن کچارو کې فلم کې دا شوی وه ډېرې زیاتې معافي داسې معلومیږي چې یاري را سره نه کوې دا زه در سره څه کوم دا ته را سره څه کوې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا او نن موجود ما په کوهاټ کې تاسو ملاقات دی یو داسې شخصیت سره کول غواړم چې هغوی د پښتو د فلم دپاره د پښتو د ادب دپاره ډېر زیات کار کړی یو شاعر دی اورنګزیب صاحب زموږ سره ناست دی هغوی د بې شمېره ډرامو دپاره د بې شمېره فلمونو دپاره شاعري کړې ده هغې سره به خبرې درکړو السلام علیکم سر وعلیکم سلام څنګه چل مراد بھائی ښه جوړې والا تاسو ډېره مننه څو دومره تکلیف مو وکړو موږ ته رالیږي ټول ډېره مننه خبره ترې به کوو گپ شپ به لګو دا راته ووایه چې څوک مطلب ایکټر جوړېدل غواړي څوک سینګر جوړېدل غواړي تاسو شاعر جوړ شوی دا څه مطلب شوق او څه کیسه وه سر جي دا خو داسې دا لکه قدرتي خبره ده څو لکه موږ دا کومه شاعري کوو نو دا قدرتي یو تحفه ده سړي باندې الهام وشي نو شعر جوړ کړي نو بس دا قدرتي کیسه ده دا حقیقت خلک وایي لکه په شاعر باندې الهام کېږي د باندې شعرونه راورېږي دي څومره حقیقت دی دا جی بالکل صحیح ده چلو زه شمی کې زه دکان ته راتلم نو ما موټرسایکل باندې باران را باندې شروع سړو نو ما ته لکه یو شعر مو لیکلو باران و چې په سینه غمونه وړلی نه شي هغه د مینې پت پاللی نه شي نو داسې تاسو دا الهام وشي سړي باندې نو هله دا شعر جوړ شي تاسو ته کله پته ولګېده چې زه یو شاعر یم سر جی ما لکه دا تقریبا ډېره موده کې ما په سکول ویلو نو ما به کومه خبره کوله که استاد ته مو کوله که چا ته مو کوله ټوله په شاعري کې ما کوله شاعري وه نو هغه استاد ما ته ویل تو شاعري که څه حساب کتاب ده بیا به زه لکه نتیجې کې هغې روبستم کلاس کې ما باندې شاعري کوله پهله هغه ما دا شاعري کړله چې بېوفایار مې شو د بل چاته به څه ووایم ګریوان به وشلم خپل چاته به څه ووایم او ما یې په در کې د یتیم په شان سلګۍ وهلې دی به ما پورې خندل چاته په څه ووایم خلکو په کاڼو لکه کیس چې اورنګزیب وویشتم لیلا مې زیره کتل چاته به څه ووایم شاعري خو مطلب تاسو دغسې شروع کړه بیا فلم طرف ته څنګه رالی سجی دا مو شوق و ما به کیسټو کې کار کولو کیسټو کې به لګېدم لکه ډېر زیات پېښور کې ما ریکارډینګ به وه ریز به ما ګانې وې هغه به شاعري به وه نو لکه داسې موږ سره به د پروډوسران کېناستو بیا هغو ما ته زیات موږ ته د فلم ته نو ما ته خو دومره ټایم شته نه ده او دلته کوارټ او د پېښور زه ما خپل دوکان د کاروبار ده که نه نو هغه بهرحال زه ډېر زیات مجبوره کړم او ما ته یې ویل ته به دا یو څو ګانې راکړه نو ما فلم دپاره یوه ګانه پهله لاړه وه داسې معلومیږي چې یې سره نه کوي نو دا ملنګ غواړي کلن کې دا راغله بیا نور فلمونه مرګ لوبغاړی پېښور زما دی اوس نور شوري دي ډېر فلمونه ما ولې ریکارډ کېږي لګی دی بس دغه شیالات درو تاسو مطلب شاعري خو د کیسټ د دور نه شروع کړې که نه د ټیپ هغه کیسټ چې به وړاندې کیسټ تاسو چا کړی کوم سینګر تاسو کړی سر جی پهله کیسټ ما ګانا ګولیس تبسم کړې وه لکه بېوفیان مې شو د بل چاته به څه ووایم ګریوان به وشلم خپل چاته به څه ووایم لکه هغه ګانا ما وله ډېره هیډ هغه شو بیا د وږمې کیسټ ما کړی او بیا نور ډېر زیات کیسټ دي ما تقریبا 1500 کیسټ دي ما ریکارډ شوي دي 1500 کیسټ دي جی بالکل په دې کې خو زما په خیال داسې سینګر به بیا نه پاتې چې تاسو غزل به تاسو شعر به نه ویلي سر جی بالکل لکه ما غزل ډېر زیات مقبول شوي دي او لکه ځان صفت نه ده پکار زه وایي هر شاعر نن سبا خپل ځان صفت کوي ما خو ان شاء الله د ملنګانو غونې حساب ما په ځمکې خلکو سره کوم ټي وي غونې سټیشن ته ما ولاړم په ځمکې باندې اجازه وی پرې ما دې زره زولاړم ټي وي سټیشن ته زولاړم صدر ده نو زه چمن کې په ځمکې ناست وم نو ما ته زه یې روغتم اما واسکټ وم دغسې خړ پړو نو ما دې یاره
تو اورنګزیب شعر تو مولوی بس دغه شان دی تاسو ما دې ته پس مګه نه سي مولوی بس ملنګانو خو بس ملنګ یو نور شاعرانو نو ډېر زیات خوشاله شو ما دې راشه ما دفتر کې کېنه نو زه بس ملنګانو حساب کتاب دې ما تاسو هټ غانې کمی دي سر جی مور ډېر هټ دي اوس دا یو غانا تو قدم دکې د زمزړه په دروازه هر کله راځه یار هر کله راځه یو دا غانا دا سره مې اننګیش نه په خلونی صبر پسې د خلکو زړه دا وکمې کړی دا ډېر زیات لکه جرمانه به کم سلا کبیره ته پسترو کې ستونه جرمانه به کم یاره د وسن کچورو کې فلم کې دا شوی و ډېر زیات ما فلمونو او کې شوی دي خبره ترې بکو غب شپ بم لګو خو لګ شاعری مله خپل وه سر جی لگا دا یو کتاب ته وړاندې کوم تور مخام تور تیرې د اجران راغو په زړګي مې د غمونو طوفان راغو د فطرت او د خیالونو په دریاب کې اورنګزیب چې کله شیخ شو جنان راغو اورنګزیب چې کله شیخ مطلب عمر تیر شو اورنګزیب چې کله شیخ شو جنان راغو بس د کیمرې مې بیل په کور ما ساته ځان ته د ټول عمر په غور ما ساته شوی پښتني جون سر تور پکې شوی مې تر سره نه به کور پکې اے پښتنو لګه جذبه پیدا کې ځان کې غسل غیرت لګه غصه پیدا کې د ټوکې نه دی حقیقت لیکما د زمانه د نصیحت لیکما د کې خیس او د رخسار تماشي د کې د مين سره قرار تماشي چې دې ته وګورم لمبه شم سوي په اور باندې هيره شم سوي هونه مې د خلینو وزي زې سزلم به اور پکې شوي پښتني به جون سر تور پکې شتا پښتني هغه پښتون کوي پشان عادت د میړنو نه کوي اوس پښتني لاس کې موبایل ګرځي خپل ځان هیر وي د بل خیال ګرځوي دا هم ترسوي د چالور خو به وي د چا عزت هم چا ضرور خو به وي دلته هر ذهن لا اسراف پکاره چې کوم یو کار کوي صلاح پکاره چې کومه ښځه په خپل اختیار کې دا غواک به په بل اختیار کې شعر مې لیکلی د ځانګوره پکې شوې پښتني جون سرتوره پکې د موبایلونو عیشي خوره کړه موږ له ډېر ازادي خوره کړه په خپل کله کې ویډیوګانې کوي پکې د مینې خنداګانې کوي د ځنې مست ګډاګانې کوي بس ټولې چارې ورانې کوي د جنکو نه سبقونه پاتې د هلکانو نه سکولونه پاتې چې ټوله شپه د فیسبوک سره وي دغه مرض به ټول مخلوق سره وي ای اورنګزیب لیونی به دي کې چې شاعري ونه کې نوره پکې شوې پښتني جنه سرتوره پکې بالکل یقینا کومه ور د حالات چې کوم دي د موبایل لکه خصي زم دی ته د خر پر استعمال نو خصي دی خو چې په نیگیټیو دغه کې استعماله لازمي خلک پر سکول نه وباسي تا پر سبق نه وباسي تا مطلب په غلط چارو وته سر کوي بالکل یا د زو بس دا د زمانه د یو نصیحت لیکل زو دا یار څو نزدا کی او ادینا هغه والی لکه نو خپل خبر بکو د فلم په غانا باندې کوم ګورو په فلمونو کې زیات د شراب غانې زیات د چرسو غانې زیات مطلب دغه غانې هغه غانې تاسو کړی سر شراب غانې ما کړی دا لکه ډېر غانې ما ته افر بو کېدو لکه د شراب او چرسو کنه نو ما د شراب غانې زو کړی دا هم په ادب کې وتا کړی دا لکه ویل زار سړی دای سره ما دا کار په ادب کې کړی خو لیکن دا زما تاسو شعري د ما وګوري نو ما کوم مصری دی هغه ما په ادب کې راوستي دي او کله چرسو غانې وی چرسو غانې خو زه بيخي کوم نه ویل زما نه وی غانې سره رسی په ادب کې برسي او بالکل صحیح برسي چرسو غانې نه کې نه کومي دا خو د فلم یو حصہ ده مطلب په فلم کې خامخا د چرسو غانې خامخا د شراب غانې د مینی غانې پکې نو خو بکه شاعر خو مطلب دا خو یو ډایرکټر یو پروډوسر سکرپټ در کیتا تعالی چې غانې دغه کیتا ولمبه سکرپټ دغه سکرپټ سره ډیمانډ دي دای مطابق به غانې لیکي کنه سر جی بالکل لکه مو ته کم ټاس راګی کنه نو مو د کوم شعري فلم تکو امو په خپل خو خنه کو اده خو په خو کو او یا کوم شعري زمو په خپل باندې کو کتاب تکو دا ځبل کې سم یو د فلم غانا سو کم یا د فلم او د کتاب په غانا کې ډېر فرق دی ډېر فرق فلم خو مطلب د پبلک غا ډیمانډ چې کم دغه وته پوره کې او جی بالکل لکه مته ډېر وي چې دا تو غانا د فلم کې داسي او داسي نو ما زیاده دی خو دا هو بزنس خبره وي هر سړی خپل رزق د پاره غاړي نو سپره زغه په مزدوري جوړه کی نو ډېر ښه لکه مو ته په خبرو لای زو ډېر قدرمن یم او ډېر عزت کوم سو دوره قدر ما درکې فلم کې د ما غان راځي د کوارډ الیدا سړی زو ما فلم کې غانې رسی لګېدي زه هغه ډېر مننه کوم ابل بدر صاحب په وخت مطلب د فلم ډېر زیات عروج او پای وخت تاسو غانې کړی کنه او سر جی هلته ما کم غانې سوي بابا ته ډېرو کنه د بالا فلم نور فلمونه څوره فلمونه وو بالا فلم دا څوره فلمونه څو جوړېدو نو غانې به ما درمغ د هغه ته ما مصری چولې ډېر غانې ته ما سیټ کړی دي
ډېرې ګټې نه مطلب غانا بل وتا مېس کې مصری وتا چولی او جی لکه زړه غانا ما ته راکړه ما ته لکه پیله خو مو دا اوس نه پېژندم نو هغه د زړه غانا ما ته مصری واچو ما به مصری واچولې هغه نه به هېډ لاړه هېډ ولاړه بس هغه دا صحیح ده نو ډېره لکه کار ما فلمونو کې کړی ډېر زیات بالکل مو کړی مخکې مطلب یو بنده شاعر جوړېدل غواړي یو سړی شو کی دا خو یو خدادت صلاحیت ټیلنٹ صلاحیت ایکټینګ شو یا شاعر شو یا سنگر شو بهرحال یو سړی خپل قدرتي دغه نیو شاعر جوړېدل وای د پارسه کول پکار دي سر هی شاعري د شاعر کنه ته دا د شاعرانو زده کړو کی د نوی شاعرانو زه ګورم لګم لکه دا کفیه ردیب مطلع مطلع د برابر نوی او دو شاعري وکي نو زه خو ګورم شاعري ما ته راوړي یاره شاعري څنګه ده زه ته وایم دا صحیح نه ده خو بیا هغه ما سره ضد کوي نو بس بیا ته سم ټیک ده صحیح نه غوډو جی بالکل نو ما ته ګوره شاعري د شعر کې به ټکیز دغه کپیه ردیب برابر نو ویل دا خو لکه د شاعري سټو کو کار نه ده بس هیڅ کې نو دا شعر ده بس کتون کو د سم میسج ورکول غواړي سر جی بعد چې ټول ته سلام ده او ټول د الله روغ جوړ لري زه ټول د سلام ورکوم ډېره مننه ډېره مننه قدرمنو دا ډېر قدرمنو تاسو ډېر تکلیف کړی ډېره مننه ډېره مهرباني قدرمنو دا اورنګزیب چې موږ سره خبرې اترې وکړې د پښتو د ادب د پاره کار کوي د فلم د پاره غانې لیکي عام د کتاب د پاره عام پر خپل مطلب چاپیریال باندې غانې لیکلي دي نو د سره موږ غب شپو لګو خبرې اترې مو سره وکړې اوس په د نظر اجازه غواړم هر چرته چې خوشاله اوسئ آباد اوسئ الله پامان